صاحب زه په یو لاس په یوه خپه باندې معذوره سړی زه د خپل کور د ګټې وټې یک تنها انسان یم یو پیغله خور مې وه په کټ راته بیماره پرته ډاکټر ویل راته د دې دواړه ګردې ختمې دي د دې علاج له د پیسو څه بندوبست پکار دی ګنې کېدی شي چې څو ورځو کې لاس ووینځي زمونږ په کور زمونږ د رزق حالت داسې و چې مونږ به اکثر تشو اوبو سره روټۍ خوړله په داسې حال کې د علاج پیسې له کمې راوړم په دغه سوچ کې وم مفروض په پریشانۍ کې تلې چې ناڅاپي مې د خپل مور چغې تر غوږو شولې زر مې راودنګل چې څه وشو خالقه ربه مور مې ویل راشه په خور دې بیا چپه راغلې زر مې ورمنډې کړې په خور چې مې نظر پرېوته سترګې یې سپینې تښتېدلې وې اسمان ته یې کتل وارخطایي را باندې راغی را روان شوم تېنه په ګوډه ګوډه د خپل کور ور نه راووتمه مزغوم مې کار نه کوم چرته لاړ شم چا له لاړ شم خالقه ربه دې دنیا کې د چا خواله لاړ شم بیا مې د خپل کلي د خان حجرې ته منډې کړلې خو چې ور ورسېدم ښه و نو خانجي په ځای و خپې ځوړندې وې په کټ کې تکیا وهلې خوا کې دوه درې ټوپکماره ورسره هم ولاړو زه سا نیولې وارخطا ورله ور ورسېدم لاندې په ځمکه د خانجي په خپو کې کېناستمه خپې مې زور کول وله شروع کړه بیا مې دومره وویل خور مې د مرګ په حال پرته ده څه پیسې پکار دي یوه مضبوطه لته یې راکړه لرې وویشتمه په څو قدمه یې خړو خاورو کې نسکور پرېوتم کټ نه راپاڅېده په ښه ترخو الفاظو یې وویل کم اصلو ستاسو د پیسو نه بغیر بله نه وي زما پیسې به ته سبا ماله د کمې راوړي کور دې هم نشته دی چې ګۍ دنه قرضه کې واخلم یاره دا ځان راته غلام ابن غلام ښکاره شو که دغه وخت کې مې په خپله مرۍ زور کړی وي د دې نه بعد دا نور غمونه به مې نه لیدلي یاره دا ځان راته غلام ابن غلام ښکاره شو که دغه وخت کې مې په خپله مرۍ زور کړی وي د دې نه بعد دا نور غمونه به مې نه لیدلې د خړو خاورو مې مخ وڅنډلو پاڅېدمه حجرې نه ماتو امیدونو سره راووتمه د خور سلګۍ او د مور کریکې مې غوږونو کې وي جیب ته مې لاس کړم په جیب کې 10 روپۍ پرتې وي ګاډي کې کېناستم منې پرې پېښور ته لاړم هلته یو پولو چې بې شمېره مزدوران پرې ناستو زه هم وروکشېدم هلته په پول کېناستمه خو سوچ مې کور کې دیوالونو سره ځان وهلو یو تور موټر راغی شیشه یې لږه ښکته کړله دا مې هېر شو چې زما نه مخکې څوک ورنشي کوم نه راپاڅېدم هغه ته مې ورمنډې کړلې چې ناڅاپي یو بل موټر له سیډه ووهلم په مین سړک د برلندي په شانتې وچورلېدم د ګاډي مخې ته په لاره کې نسکور پرېوتم بیا زه راپاڅېدم مالک ته مې ورمنډې کړلې ما ویلې زه په مزدورانو کې تکړه مزدور یم د بادرۍ مې ورته دومره لاپې وویشتې چې ما ویلې زه درله دا ټول جهان په سر وړمه هغه زما معذور وجود ته لاندې باندې کتل ویل یا خوښه روکې تا خو بیخي نه بوزم څه په تیکو او په زړه ماتې تېنه غاړې ته شوم زړه کې مې تېره شوه چې دلته هم څه نه جوړېږي خو ډېر مجبوره شوم د دې نه بغیر چاره نه وه ما سره اوس د خیر غوښتونه بله لاره نه وه بله لاره نه وه په ډېره یاره په مزه یو کس له لاړم ما ویل معذوره یم د خدای په نامه څه خو راکړه خدای دې خوشحاله کړي لسګونې راته لاس کې کېښه هغه مې پرېښوده بیا بل له لاړم تر مازدیګره مې خیر وغوښتلو سوال مې وکړو ور پرېواته و چې خپل کور ته راغم څه ګورمه زمونږ په کور کې یو ماتم یوه غوغا جوړه وه مور مې رامنډې کړې په مخکې 2 څاپېړې راکړي خپلو ویښتو ته یې لاس واچولو چغې یې کړې حسرته اوس راغی چې کور دې دنیا نه لاړه